ستا له ډېرې عاشقۍ وزیرستانه ستا له ډېرې عاشقۍ وزیرستانه هم داوړ یم هم وزیر یم هم مسید یم او ټول رښتینې پښتانه مې پیربایان دي زه بسمل هم د پي فقیر مرید یم او یو څو بیتونه نور هم دي کېدای شي ډېرو ملګرو ته نوی نه وي د الله په رنګ کې رنګ یم د یوې ډلې هم نه یم او که ناشنا یم مؤمنانو یو د داسې هم پکې وي او د رقیب کړنې په زغمو په مرګي مو پیرزو نه دی د رقیب کړنې په زغمو د رقیب کړنې په زغمو په مرګي مو پیرزو نه دی دا خو ژوند دی یارانو یو د داسې هم پکې وي ما به خدای بخي شیخانو ما به خدای بخي شیخانو خالی لاس بزم جنت ته خدای به وایي جنتیانو یو د داسې هم پکې وي ما به خدای بخي شیخانو خالی لاس بزم جنت ته خدای به وایي جنتیانو یو د داسې هم پکې وي او دا به هم د خدای تقدیر وي چې دا کوم لرګی سیخ نه شو دا به هم د خدای تقدیر وي چې دا کوم لرګی سیخ نه شو بسمل پرېږدئ ملایانو یو د داسې هم څو بیتونه دي وایي ظالم موږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتوو څه تعجب دی چې دخلي مینه ملا هم کوي او ښکلی چې هر څومره بزرګ شي او د خدای ولی شي د دیدن مونځ قضا کوي د زړه غلا هم کوي او خدایه که مینه ناروا وي بسمل عفو غواړي انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي او ستړی شوی وم زیاتي را باندې بوج وه زړه مې مات و عاشقي را باندې بوج وه ستړی شوی وم زیاتي را باندې بوج وه زړه مې مات و عاشقي را باندې بوج وه او له مجلسه چې چوپه خوله ولاړ شوم د یو چا خدای پاماني را باندې بوج وه او یو مړاوي ګل ویل چې وخت خراب و نور خپل حسن او ځواني را باندې بوج وه او د رنجو د عزت بله لاره نه وه د رنجو د عزت بله لاره نه وه بسمله سلایي را باندې بوج وه یو لنډ نظم ده هغه لږ نوی ده ځکه شعرونه زاړه خدای دې وکړي حافظه یاري را سره وکړي هغه به وایم دغه نظم مې خپلې وړې لور ته لیکلی تقریبا 4 میاشتې کېږي چې پیدا شوی هغې ته مې هرکلی لیکلی خدا نومېږي دا د ژوند ډالۍ د خدای د لاسه واخله خدای دې راوله ستا راتګ د خدای په مونږه مبارک کړي ستا راتګ دې خدای په مونږه مبارک کړي خدای دې راوله خدا هر کله راشي او دا د ژوند ډالۍ د خدای د لاسه واخله مونږ خوشحاله یو او بیا هر کله راشي زندگی لکه نری نری رباب ده د سیند غاړه کې او یا په نیمه شپه کې زندگی د وطني غنمو پاس دی زندگی د وطني غنمو پاس دی د شیرینې مور د لاسه په غرمه کې او د ژوند پیغله وي که لنډه او بدرنګه مګه بیا هم په کولو باندې ارزي او دا دنیا که یوه ورځ ده که 2 ورځې مګر یو ځل په لیدلو باندې ارزي او د قرآن په رسۍ خښې که منګولې د قرآن په رسۍ خښې که منګولې د مریمې په پړونو کې پټېږه چې ملکې ته یې هم وویل لرې نږدې مه راځه د خدایه وویرېږه